چې کله دې په زړه کې یو حاجت وي که نه چې یاره دا کار زما الله تبارک وتعالی وکړلی، یاره دا حاجت زما الله سر کړلی دی، یاره په ما باندې مصیبتونه دي تکلیفونه دي چې الله رانه دا تکلیف څه کړلی لر کړلی. دې دپاره درته زه ښکلې وظیفه ښیم. حدیث مبارک کې راځي، د دې حدیث راوي ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی او د بخاري شریف حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په تیرو امتونو کې درې کسان په سفر باندې تلو، نو چې په سفر باندې تلو نو په لاره پې تیز باران راکې شو، نو چې باران راکې شو دوی پناه یو غار ته واغسته. غار خو پېژنئ د غرونو کې چې کوم غارونه دي که نه، دوی غار ته ننوتو چې یاره دا باران ودرېږي بیا به ځو. نو چې دوی غار ته ننوتل د قدرت جان دا و چې د بغ غاړې لویه تیږه لوی ګټ راخوشه شو، درس بس د غار خولې له راغی او د غار خوله یې بنده کړه. د غار خولې له بلکل جغت یو غټه تیږه یو غټ ورغی، غار یې بند کړو، دوی پکې دننه ګیر شو. چې ګیر شو اوس صحرا ده، بیابان دی، څوک شته دی نه، دومره طاقت پکې شته دی نه چې دا ګټه د غار د خولې نه څه کي ورواړوي. بس په دې سوچ کې پرېوتل چې یاره هم دا غار زمونږ قبر شو، خو دلته به پراته یو په دې خوشي بیابان کې زمونږ نه څوک خبر دی چې په دې غار کې دننه څوک دی، خو پراته به یو د لوږې او تندې نه په دې ځای کې څه شو مړه شو، دا زمونږ قبر دی. یو بل ته به ګورو او د لوږې تندې نه به یو نڅا وځي او بل به ورته ګوري. په دې سوچ کې دي، په دې فکر کې دي، د یو تن پکې فکر پیدا شو، وی هلکه یو خبره درته کومه، ستاسو نه به په ژوند کې یو عمل داسې شوي چې خالص د الله د رضا دپاره به تاسو کړی. خپل ژوند کې سوچ وکئ، یو داسې نیکي به چېرته تاسو کړي وي چې خالص د الله د رضا دپاره وي، هغه الله ته وسیله کوو، هغه خپل عمل الله ته څه کوو وسیله کوو، خپل اعمال الله ته پیش کوو. وی او داسې زمونږ نه خو به ضرور داسې یو نیک عمل شوي، هغه یو تن وي وی الله زه شپنکی سړی یم، غریب سړی یم، مور مې ده او پلار مې ده او بچي مې دي، الله تا ته پته ده چې زما ګزران په ګړو او بیزو باندې دی، ما به ټوله ورځ ګړې بیزې سرولې او چې ماښام به کور ته لاړم نو خپلې بیزې به مې ولوشلې، نو ړومبې به زما مور او پلار هغوی به ما ته په انتظار و، په هغوی به ما پی اوس کول چې کله به هغې ماړه شو نو پس د هغې نه به ما خپلو بچو له بیا څه ورکول پی ورکول او ښځې بچو ته مې وي چې راشئ اوس تاسو وخورئ. وی الله تا ته ته فی عالم او تا ته فتح ده، یو ځل ما ګډې بیزې په سارا کې سرولې نو بس په ورشو پسې روانم، په پاڼو پسې روانم ډېر لرې لاړم، څاروي مې ډېر لرې بوسته، ګډې بیزې مې ډېرې لرې بوستې. الله چې واپس کېدم کور ته راتلم نو شپه شوې وه، ناوختې ته کور ته راورسېدم، نو چې کور ته راورسېدم مور او پلار مې راته انتظار کړی و چې زمونږ بچی به اوس راشي مونږ له به پی راکړي، خو زه رانلم الله هغوی وده شوي وو، چې کور ته راشي مور او پلار مې څه شوي وو وده شوي وو. وی الله